ستړي مه شئ د پښتو ژورنال په شیشه به تاسو سره د تاریخي خیبر نه د آیس نیشې په اړه راپور شریکوو. آیس یو داسې زهریله نیشه ده چې زموږ په سیمو کې ډېری ځوانان په اخته شوي دي. د بده مرغه د هغوی شمېره ورځ تر ورځ سیوا کېږي. که پوهنتون دی، که کالج دی، که مکتبونه دي، په هغې کې د نیشې رجحان ډېر زیات شوی دی. نو نن مو هڅه کړې، کوشش مو کړی چې تاسو سره د آیس د نیشې په اړه معلومات شریک کړو. پښتو ژورنال سره تر پایه پاتې شئ. په نشو په تماشو کې یې ځواني لوګې لوګې شوه. په نشو په تماشو کې یې ځواني لوګې لوګې شوه. چې کله هم را سره د آیس نشې توکي نه وي، غلا هم کوم، په کور کې ښځې او ماشومانو سره جنګ جګړه کوم. یو تن چې پر اسلامیاتو کې ایم ای کړی، ورسره مو یو څو خبرې وکړې. ولې مجبوره شوې دې شي ته چې د آیس نیشه تا خو تعلیم هم کړی، ستاسو اسلامیات کړی، نو څه وجه وه چې ته دغه نیشې ته مجبوره شوې؟ والله بس مو خو دا لکه چرس هم څه کوله پوه شوې، چرس خو په کالج کې څه کوله، چرسونه بس بړاو بړاو بس اخري آیس ته ورسېدو. آیس داسې نیشه ده چې نه یې سره بدن هم خوږېږي، غوسه هم سړي له ورځي، کور کې والم کا او بل اورېدنه لا آیس هم نشته. اوس خو یې نقل میلاوږي که نه، نو نقل یې نور هم زیات نقصانات دي. سړی په کور کې والم کا، غلا ته مجبوره کږي، هر څه ته مجبوره کږي، پیدا کول غواړي چې دا پیدا کړم. نو په وجه دې باندې چې کوم دی که نه، غلا هم ولکه چې نه دا مشکلات دي چې بدن هم خوږېږي، کار له هم زړه نه ورځي، بار وتو ته هم زړه نه شي، بس وده به یې 24 ګنټې لکه ځوانان څومره اخته شوي ستاسو سره په دې مرض باندې؟ تاسو خو به ګورئ، تاسو سره به رابطه که تاسو ته مولوي صاحب چې 40% کسان په دې باندې اخته دي. لکه که خاص کر ینګ جنریشن ته هغه وه چې ځان ډالېدن، بیا 30% 25% چې دي دا ینګ جنریشن دی. په جمله تعداد وه چې نو 40% خلک په دغه او په هیروین باندې اخته دي. زه خپل ځاني آیستو کومه چې نه یې را سره بدن مو خوږېږي، کار رمان زړه نه ورځي، او دویمه دا ده چې لازما پیدا کول غواړم چې پیدا شي، پیدا کوم یا پوه شوې. د خیبر د سیمې اکثره خلکو کار روزګار د تورخم پورې تړلی شوی دی. کله نه چې د تورخم په توره کرښه دروازه لګېدلې ده او د تورخم په دروازه د سختۍ له وجې ډېری ځوانان بیکاره شوي دي. او چې کله بیکاري زیاته شي، نو ځوانان نشهیي توکو ته مخه که. په اړه یو ځوان پښتو ژورنال ته داسې وویل: آیس نیشه په لنډې کوتل کې بلکې هر ځای کې ځکه زیاته شوه چې غربت دی، کار روزګار نشته دی، کارونه خراب شوي دي، نو خلکو ټولو شی نه پرېښوده او دې نیشو ته یې راپام شو. آیس نیشه یوازې په کلو بازارونو کې نه، بلکې مکتبونو او پوهنتونونو ته هم رسېدلې ده. هلکانو سره سره یې جینکۍ هم په دې نیشه اخته شوي دي. په اړه یو تن پښتو ژورنال ته داسې وویل: آیسو په باره کې به زه ستاسو ته دا ووایم چې دا کومه نشه چې ده د پاکستان په هره کونه کې ورځ تر ورځه زیاتېږي، خاص کر په سکولونو، کالجونو او یونیورسټیو کې. ما په خپله باندې لیدلي، زه د یونیورسټۍ طالب علم یم، ما په خپله باندې لیدلي چې دا آیسو نشه چې که نه دا زیاتېږي. او د دې روکتام لپاره زه د حکومت اعلی چارواکو نه کوم ذمهدار خلک چې هغه ته دا زه مطالبه کړم چې دغه روکتام نه وشي، که هغه په لنډي کوتل کې، که په پېښور کې، کې پي کې، که کومه علاقه کې د دې روکتام نه وشي. د سیمې ډېری ځوانان د نیلبند په نوم په انجکشن اخته شوي دي. دا هغه انجکشن دی چې د بازار څخه ډېر په اسانۍ میلاویږي. آیس نیشې له وجې په انسان کومې بیمارۍ لګي او د بدن کومه حصه ډېره متاثره کیږي. په اړه د نفسیاتو ډاکټر همدرد یوسفزي پښتو ژورنال ته داسې میټ امفیټامین یا کرسټل یا آیس په نوم باندې چې دغه نشهیي توکي دی، دغه نشهیي توکي چې دی د ډېر وخت راسي چې دی د په ټوله نړۍ کې چې دی د نشهیي توکي په توګه باندې
باندې چې دی خلک د دغه نه چې دی ناوړه استفاده کوي. خو موږ دا ویلی شو چې په اوسني وخت کې چې د پښتنو سیمو ته پېښور نه تر کابله پورې د میټامفیټامین یا د کرسټل یا آیس د هغې استعمال چې دی هغه ډېر سخت زیات شوی دی او د یو شمېرې له مخې د پوهنتونونو محصلین یا زده کوونکي چې هغه کې د پیغلې او زلمي دواړه دي هغې په دې باندې روږدي دي. دا چې دی دا یو داسې دوا ده چې هغه د وختي طور چې دی د یوفوریا ورکوي یا مطلب د روح خوشحالي ورکوي، سړی انرژیټک وي، خوب سړي نه ورځي، دی الرټ وي. خو د وخت سره سره چې دی دا په دې باندې روږدي شي او بغیر د دې نه بیا ګزاره نه کېږي. نو دا د یو شمېر د طب د نظره د ستونزو سبب ګرځي، لکه د پښتورګي، د زړه، د اینې او دغه شانتې چې دی د پالش خطروي او یو شمېر نفسیاتي ستونزو لکه ډپریشن، سایکوسیس، لیونتوب چې ورته موږ وایو، د انزایټي او دغه شانتې د نورو ډېر شمېر مسلو چې دی د هغې سبب ګرځېدی شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د دغه نه په څه طریقه باندې چې دا خلک وساتلی شي او ریاست خپلې ذمهواریانې چې په دې کې پوره کړي. د پښتو ژورنال په شیشه به تاسو سره بېلابېلې خپرونې شریکوو. نن مو د آیس په هکله دا راپور وکاته. موږ به کوشش کوو چې هر هغې سیمې ته ورسو چې کومو سیمو کې پښتنو ته ستونزې ورپېښي. خپل کیمرامین نبیل شینواري سره مینوال شینواری، پښتو ژورنال، خیبر. دومره بدرنګ نو دا خارجال داسې بدرنګ غږ یې نه راځي کاروانه یار دی چا له کلي ویستو کوکنار